Can we be clear? له لوړپوړو امریکایي چارواکو چې تاسې کوم پیغامونه ترلاسه کوئ داسې کوم وړاندیز یې درته کړی چې په کوم ځای کې خبرې سره وکړئ؟ What we are hearing from Europeans is that they would like to get back له اروپایانو چې څه اورو دا دي چې هغوی غواړي بیا د وزیرانو په کچ ډیپلوماسۍ ته راستانه شي. ټاکل شوی چې د دریو اروپایي هیوادو برېټانیا، جرمني، فرانسې او د اروپایي ټولنې د لوړپوړي استازي په ګډون ناسته په جنیوا کې وشي او موږ ډیر خوښ یو چې دوی بالاخره پر دې پوه شول چې باید د مهمو مسلو په اړه د خبرو میز ته راشي او امریکایانو ته مو پرله پسې پیغامونه استولي چې ترڅو د ایران پر خاوره دغه بریدونه او ظلمونه روان وي په بیلابیلو ښارونو کې مو روغتونونه په نښه کړل شوي دي، اټومي ساینس پوهان مو وژل شوي دي، نو له هغوی سره هیڅ خبرې نشو پیلولی. تاسې د دې تمه لرئ چې د جنیوا غونډه به د شخړې د کچې په کمولو کې مرسته وکړي؟ څه چې زه ویلی شم دا دي چې موږ ډیپلوماسي غواړو او تل مو ډیپلوماسي غوښتې. دا چې موږ په جنیوا کې له اروپایي ټولنې سره لیدنه منلې د دې بله نښه ده چې موږ تل د خبرو هرکلی کوو. موږ هیلهمن یو چې دا لړۍ به روانه پاتې شي. خو اوسنی وضعیت بدل دی. موږ اوس تر برید او تیری لاندې یو او تیریګر باید له دغه وضعیته درس واخلي. هغوی زموږ خلک وژني او موږ باید مقاومت وکړو او هغه تیری او ظلمونه چې زموږ د خلکو پر وړاندې روان دي پر وړاندې یې درېږو. So what do you say to the people of Israel? د اسرایلو خلکو ته څه وایي چې د ایران له بریدونو پناه ځایونو ته په تېښته کې دي او پر اسرایلو د مرګ د نارو او د لمنځه وړلو په اړه یې د ایران د لوی مشر څرګندونې اوري؟ هغوی د ایران اټومي پروګرام هم ویني. آیا دا د ایران هوډ دی چې تاسې د اسرایلو ړنګول غواړئ؟ These are your lists. We do respect you. These are all your words. لیز په ډیر درناوي درته وایم دا ستاسې ټکي دي، زموږ د مشر نه دي. زموږ مشر وویل چې موږ پر هیڅ چا برید نه کاوه او نه مو د چا پر وړاندې کوم سخت ګام پورته کاوه. د لاندې کړل شوي فلسطین د خلکو په ګډون ټول په دې پوهیږي چې دا بې دلیله جګړه بې ځایه او د اسرایلو د لومړي وزیر لخوا زموږ د خلکو پر وړاندې بې پارونې پیل شوه. هغوی زموږ پر لوړپوړو قمندانانو بریدونه وکړل. په لومړۍ شپه یې 63 ایراني ماشومان ووژل. زموږ د بېګناه خلکو وینه یې تویې کړه. نو موږ سره بله لار نشته. موږ په کره ډول په اسرایلو کې پوځي او استخباراتي مرکزونه په نښه کوو. And Mossad bases inside Both. No, there are civilians. خو ولسي خلک په دواړو خواو کې وژل کیږي. Civilians are dying on both sides. Liz, try to be not biased. They are We're intercepting trying to our be missiles factual here, and Mr. because Khatibzadeh. لیز هڅه وکړئ چې اړخ ونه نیسئ.